په سیمه کې د ونیو خبرونه درته زه مرسل حکیمي وړاندې کوم. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سیدوف د سوداګرو له یو پلاوي سره کابل ته سفر ته تللی او د رئیس الوزرا په ګډون یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان ازبکستان پر ګډو سوداګریز همکاري کوي. د عدلیې وزارت سرپرست او د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون رئیس مولوي عبدالحکیم شرعي ویلي د اهل هندو هیوادوالو ځمکې چې په ننګرهار، خوست، لوګر، پروان، غزني، بلخ، بغلان، لغمان او یو شمېر نورو ولایتونو کې غصب شوي دي د غاصبینو له منګولو به وژغورل شي او دې برخه کې عملي کار پیل شوی. د کانونو او پټرولیم وزارت ویلي یو ترکی شرکت افغانستان کې د سرو زرو، مسو او سربو په کانونو کې د پانګونې لیوالتیا څرګنده کړې ده. د طالبانو حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د استخباراتي ټولنې د ارزونې وروسته کلنی ریپورت رد کړی او هغه خلکو ته د اندېښنو اچولو هڅه بللې ده. طالبان وايي له داسې ریپورتونو سره هڅه کیږي چې نړیوالو ته د افغانستان ناسم تصویر وړاندې شي. افغانستان کې سکل شاوخوا 3000 ترافیکي پیښې ثبت او له 1600 ډیر کسان پکې وژل شوي دي. مدیترانې سمندر کې د بیړۍ ډوبېدو له کبله 80 کډوال مړه شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر ادعا کړې چې لوګا په غزه کې د جګړې د وسلې په توګه کارول کیږي. جوزف بوریل غزې ته د بشري مرستو د لیږد کمښت د انسان په لاس جوړ شوی ناورین بللی دی.